به هم ښه راغلاست درته وایو په خپرونه کې د اسلامي نړۍ انځور خپرونه هم دا اوس له ننګرهار استغه ګراډیو څخه اورېدلی شئ. نو لکه څنګه چې موږ مخکې خپرونه کې یادونه وکړه نن درته هم په یو موضوع باندې خبرې کوو. موضوع مو ټاکلې ده د سعودي عربستان او همدارنګه د متحده عربي اماراتو ترمنځ نن د اپيک هیوادونو په غونډه کې د تیلو د تولید پر سر کړکیچ رامنځته شوی دی. دغه کړکیچ ولې رامنځته شوی، د دې هدف څه دی، د دواړو هیوادونو مسله ولې دومره په دغه برخه کې جدیت ته ورسیږي. نو جواد صاحب را سره په خپرونه کې شتون لري. په همدې اړه چون تازه موضوع ده نو په همدې در سره خبرې کوو. جواد صاحب سره به په دې برخه کې یو څه مسلې وي انشاءالله چې په دغه برخه کې به موږ ته معلومات راکوي. جواد صاحب محترم، که لومړۍ پوښتنه داسې درنه وکړو چې د اپیک هیوادونه کوم هیوادونه دي، یعنې په دغه کتار کې چې دا نوم یې ورکړی دی کوم هیوادونه شامل دي؟ ډیره مننه همت صاحب. زه هم خپل سلامونه د استغه راډیو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی روغ وي او شپه یې تر دغه مهاله پورې په خیرات او عافیت سره رسولې وي. اصلا همت صاحب د اپیک هیوادونه دمګړی په نړۍ کې اوس 12 هیوادونه دي چې مهم یې سعودي عربستان، روسیا، متحده عربي امارات، لیبیا، عراق او یو شمېر نور هیوادونه په دغه د اپیک هیوادونو په جوړښت کې برخه لري. عموما دغه هیوادونه هغه هیوادونه دي چې دوی په خپل جوړښت کې تیل لري او د تیلو تولیدونکي هیوادونه دي. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د خرڅلاو اړوند او د تیلو د تولید اړوند دوی یوه خپله اتحادیه لري چې څومره تیل باید د نړیوالو مارکیټونو ته د نړۍ بازارونو ته وړاندې کړي او د دغه تیلو د تولید کچه به کوي. په کل کې د تیلو د خدماتو د وړاندې کولو په موخه د دوی ترمنځ خپل یو دغه تفاهم دی چې د اپیک هیوادونه یې بولي، چې دې کې 12 هیوادونه دي خو بارز یې پکې ما مخکې ویله چې مهم او د یادونې وړ هیوادونه چې دي هغه سعودي عربستان دی، متحده عربي امارات دي، روسیه دي، لیبیا د یو شمېر. خو که د تولید د کچې ته د تیلو راشو په دې کې خو سوریه هم تیل تولیدولی شي او همدارنګه عراق شو که موږ ورته راشو نور هیوادونه هم شته. سوریه هم تیل لري خو البته په دغومره کچه کې نه لري چې په نړیواله سطحه دې په دوی باندې حساب وشي. سوریه ایله په خپل داخلي تولید د تیلو په داخلي تولیداتو کې دومره دي چې د هغوی لپاره هم کفایت نه کوي، تیل لري. اما په داسې کچه کې چې د نړۍ د تیلو په بازار دی اغیز ولري، د تیلو بازار دی کې د مثبته ونډه او رول ولوبولی شي، په دغه کچه کې نه ده. البته ما مخکې یادونه وکړله چې دغه 12 چې دي دغه پکې مهم دي، همدغه هیوادونو څخه جوړه شوې ده ځکه دوی ډېر تیل تولیدونکي هیوادونه دي. او که دغه پوښتنې ته راشو شو مخکې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ دغسې ستونزې را پیدا شوې دي او که را پیدا شوې هم دغه ستونزې ولې را پیدا شوې، له کوم وخت را پیدا شوې؟ او بلې د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو ترمنځ غواړم چې هغه تاریخي هغه ته لاړ شم چې د دوی کړکیچ له کومه ځایه پیلېږي. اصلا کله چې سعودي عربستان جوړېده او د دغه سعودي عربستان د هیواد بنسټګر او مؤسس عبدالعزیز آل سعود د عمان او د سعودي عربستان او د دوی ترمنځ او د اماراتو ترمنځ چې کله پولې جلا کېدلې په دغه مهال کې د اماراتو یو شمېر ځمکه وه په سرحدي برخه کې سعودي عربستان دغه ځمکه او دغه پولې په خپل قلمرو کې داخل کړې. په داسې حال کې چې دا د اماراتو د هیواد یوه برخه وه. کله چې دا په خپل قلمرو کې داخل کړې هغه وخت کې سعودي عربستان په عربي نړۍ کې یو پیاوړی هیواد و، یو خو هغه دیني مرجعیت هم لري، هغه بیل په خپل ځای باندې اهمیت درلوده. له دې نه علاوه د ځواک په لحاظ هم سعودي عربستان یو مهم هیواد و. متحده عربي امارات خاموش پاتې شول د دوی د دغه کړنې په بدل کې، د دغه کړنې په مقابل کې دومره څه ونه ویله. تر 2009 کاله پورې همت صاحب د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو ترمنځ چې کومه دغه پوله دغه ځای و چې سعودي عربستان ته لاندې کړو، دلته د متحده عربي اماراتو اوسېدونکي بغیر له ویزې او بغیر د سعودي د حکومت له اجازه ته ورتلل. اما کله چې 2009 کال شو سعودي عربستان حکومت دغلته د اماراتي وګړو ورتلل بند کړل او هغوی ته یو ډول پیغام ولېږده چې دغه ځمکه زموږ ده. دغه ځمکه مهم اهمیت په دې کې و چې دغلته نفت ډېر و،
دغه سرحدي سیمه کې د دوی نفت و له همغې پایله سعودي عربستان چې د اماراتو دغه ځای نیولی دغه ځای اخیستی دی متحده عرب امارات د یو ډول د ظلم احساس کې چې والا سعودي عربستان موږ سره په دغه ډول باندې چلیږي په تاریخي اړخ کې د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ دغه یوه ستونزه شته دی په سرحدي سیمه کې او د ځمکې په سر او یا د نفتو په سر باندې د دوی دواړو ترمنځ دغه ستونزه شته او دا د یادونې ستونزه ده چې متحده عرب امارات اوس هم د هغه ځای څخه تېرېدونکی ځان نه بولي اگر که په لویه سطحه باندې دغه دعوه نه مطرح کوي خو په محلي سطحه باندې متحده عرب امارات همغه د سعودي له لورې نیول شوی ځای دوی خپل ځای بولي ځکه چې هلته د نفتو کچه لوړه ده. په اوسني حالت یې راشو لکه څنګه چې موږ موضوع هم ټاکلې ده اوس تازه نن ورځ د دوی اختلاف د تیلو د تولید په برخه کې تازه راپورته شوی دی. موږ مخکې هم دا پوښتنه تاسو سره مطرح کړه چې اپيک لیست کې چې دی نور هیوادونه هم شتون لري د دوی چې کوم تازه کړکیچ را پیدا شوی دی د دې لامل څه دی؟ او د دې تازه کړکیچ نه غواړم یو څو کاله وړاندې لاړ شم چې اصلا د یمن جګړې ته ورځو. همت صاحب په یمن کې چې کله علي عبدالله صالح د عربي پسرلي په ترڅ کې له واکه راوپرځېده هلته عبدالرب منصور هادي واک ته ورسېده د ده واک ته په رسېدو سره په 2015 کال کې غالبا 2014 کال کې حوثي اغیانو په ده باندې کودتا وکړله. اصلا ایران په اسلامي نړۍ کې یوه پالیسي مخکې وړي همت صاحب شیعګان په اسلامي نړۍ کې دا اقلیت دی دوی خپل شیعګان رامنسجم کړي دي سره را یو ځای کړي دي په اسلامي هیوادونو کې چې کوم مهم پوسټونه دي دې ته ایران هڅه کړې ده دغه ځایونو ته رسولي دي دوی ته ښه اکمالات ورکوي دوی ته په وسلو لحاظ باندې اکمالوي د پیسو په لحاظ هم اکمالوي د دوی ترمنځ اتحاد اتفاق هم ساتي او تقریبا ښه رهبري کوي. 2015 کال کې دوی په عبدالرب منصور هادي باندې کودتا وکړله حوثیانو او د یمن پلازمینه سنا یې ونیوله. دا چې ونیوله د دوی په وړاندې عرب ائتلاف جګړه پیل کړه همت صاحب چې د عرب ائتلاف په سر کې سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو دوی باندې شمار کېدلی شو. دوی ځکه په سر کې و چې یو بل څه مخکې رامنځته شو په 2011 میلادي کال کې چې کله په عربي نړۍ کې عرب پسرلی رامنځته شو مصر کې حسني مبارک له واکه وپرځو تونس کې زین العابدین له واکه وپرځېده په سوریه کې جګړه تر دې ځایه ورسېده چې بشار الاسد خپل هیوادوال ووژل. دوی متوجه شول چې نور عربي نړۍ کې خو عرب پسرلی راغی او ډېرو ځایونو کې دغه مستبد واکمنان راوپرځېدل. نو سعودي کې واکمنه کورنۍ دې ته متوجه شوه چې ممکن په نږدې راتلونکي کې موږ هم راوپرځئ او په متحده عرب امارات هم دې ته متوجه شول چې دې پسې زموږ وار دی. دوی په اسلامي نړۍ کې هغه حرکتونه چې هغوی ولسونه ویښول هغه حرکتونه چې هغوی د ولسونو په منځ کې اغېز درلود هغه سخت وټکول چې مثلا د بیلګې په ډول اخوان المسلمین دوی ولسونو ته د ظلم او د استبداد په وړاندې د درېدا او د هغې په وړاندې د مبارزې حوصله ورکوله. نو دوی همغه و چې په 2014 کې بیا مرسي راوپرځوه او نور هم ډېر کارونه یې وکړل په نورو هیوادونو کې هم هڅه وکړله. دا هغه به جلا بحث ده چې موږ عرب پسرلي ته ورغورځو. اصلي هدف زما د یمن په جګړه کې د یمن په جګړه کې چې کله مصر بحرین قطر سعودي عربستان متحده عرب امارات سودان دوی دې جګړې ته ورداخل شول د شیعګانو او د حوثیانو پر ضد دغه جګړه پیل کړه. کله چې دغه جګړه پیل کړله همت صاحب په دغه وخت کې سعودي عربستان هلته د حرکت الاصلاح یا حزب الاصلاح په نامه د اخوان المسلمین اړوند یو حرکت دی شیعګانو په وړاندې په دغه مقابله کې ځان سره رایوځای کړل. له دغه څه څخه متحده عرب امارات ډېر وارخطا شول او نه یې غوښتل چې دغه څه رامنځته شي. دوی ویل موږ باید د شیعګانو او د اخوان المسلمین له دغه ډلې سره یو ډول تعامل وکړو دوی باید وټکو خو سعودي عربستان دوی ته اړتیا لرله په دې خاطر چې د شیعګانو په وړاندې د دوی سره په دغه مبارزه کې ودرېږي. له دې نه هم اړیکې خرابې شوې. ورپسې په 2019 میلادي کال کې د حمید مهران په نامه د یمن د ولسمشر منصور عبدالرب هادي نږدې کس سعودي عربستان په یو په بخښنې سره متحده عرب اماراتو په یو هوایي ډګر کې ونیوه او هغه یې ښکته کړه. دې سره سعودي عربستان ډېر خفه شو ځکه عبدالرب منصور هادي دا د سعودي نږدې کس دی او اگر که یمن کې ولسمشر دی نو دوی خفه شول چې پې خفه شول له دې نه وروسته متصل د هادي عید الروس په نامه یو کس و د عدن والي و پرله پسې ورپسې دا اصلا د
د متحده عربي اماراتو پلوي و د عبدالرحمن منصور هادي دې له واکه لرې کړ چې لرې کړ دواړو ترمنځ کړکیچ پېښ شه. خلاصه راځم لنډه خبره ته چې هغه کله چې دغه څه رامنځته شول د سعودي عربستان او د اماراتو ترمنځ یو درز را پیدا شو. امارات غوښتل د جنوبي او شمالي په تقسیم باندې یمن تقسیم کړي چې یو به جنوبي یمن وي او بل به شمالي یمن وي. نو دوی د یو شمېر ډلو د یو شمېر قبیلو ملاتړ شروع کړ او هلته هغوی ته پیسې هم ورکړه، هغوی ته اکمالات هم ورکول، وسایل هم ورته ورکول، هر څه کول په دې خاطر چې یمن تجزیه شي. اما سعودي عربستان له دغه څه څخه ډارېده او دوی غوښتل چې یمن تجزیه شي. له دغې څه څخه اختلافات څخه وروسته اوسنی اختلاف چې دوی رامنځته شوی دی هغه د اپيک هیوادونو پر سر باندې دی. اپيک هیوادونو کې نور ټول هیوادونه غواړي د روس په شمول روسیې په شمول دوی غواړي چې د تیلو د تولید کچه باید ټیټه وساتل شي، ځکه چې که دوی چېرته د تیلو د تولید کچه لوړه کړي په نړیوالو بازارونو کې په نړیوالو مارکیټونو کې تیل خپل ارزښت له لاسه ورکوي. په دغه څه کې د روس او د سعودي عربستان ګټه هم شته ده، د تیلو په بازار کنټرول هم راخیستی دی. خو متحده عربي امارات وایي نه، موږ باید د تیلو د تولید کچه لوړه کړو، نور دغه ظلم چې تاسو یې کوئ او ټول بازار هم او مارکیټ هم په خپل لاس کې اخیستی دی دا موږ نشو زغملی. نو د دې ظلم د پورته کولو لپاره دا څه باید لرې شي. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دغه متحده عربي امارات د سعودي عربستان په وړاندې دومره ښکاره غږ نه و پورته کړی او دغه غونډه بغیر له کومې نتیجې پای ته ورسېده. ډېره مننه. که راشو د دوی ملاتړو ته او هغه څوک چې یا هغه هیوادونه چې د دوی لاسنیوی کوي د دې دواړو هیوادونو هم سعودي عربستان او هم قطر، ځکه چې دوی تاسو مخکې اشاره وکړه چې اخوان المسلمین د یمن جګړه او داسې نورې ډېرو جګړو د ډېرو لوبو کې دوی اشتراک کړی د دوی مشري کړې ده. پلویان د دوی دواړو هیوادونو او ملکونو څوک دي؟ په نړیواله کچه کې موږ وګورو متحده عرب امارات په اسرائیلو باندې سخت زیات حساب کوي. همت صاحب د اسرائیلو هر پالیسي په عربي نړۍ کې متحده عرب امارات تطبیقوي. اسرائیل چې څه وغواړي په کوم هیواد کې کودتا د متحده عرب اماراتو په لاس تطبیقوي، د کوم هیواد اقتصادي برخه کې لاسوهنه متحده عرب اماراتو په لاس کوي، کوم هیواد کې ملیشي جوړونه د هغوی داخلي نظم ګډوډونه د متحده عرب اماراتو په لاس باندې کوي. امارات په منځني ختیځ کې خپل پیاوړی حلیف چې دغه اسرائیل لري او اسرائیل د دوی کاملا ملاتړ کوي په هره لوبه کې. په نړیواله کچه اسرائیل کاملا د متحده عرب امارات د دغه لوبو تر شا ولاړ او د هغوی ملاتړ کوي. اما سعودي عربستان په دغه چاره کې یوازې پاتې شوی دی. سعودي عربستان اوس هڅه کوي په بغداد کې د همګړۍ د عراقي پلازمینه کې لا هم د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ مذاکرات روان دي. جواد صاحب سعودي عربستان هم اسرائیل سره تازه یو څه جوړجاړی کړی دی، هغوی هم ورسره یو څه متحد شوي. البته د ټرمپ واکمنۍ کې یو څه فشارونه په دوی باندې ول چې د اسرائیلو سره باید اړیکې دوی هغه کړي تقریبا هغه تطبیع چې ورته وایي او دوی باید اسرائیل په رسمیت وپېژني، هغه تعامل ورسره شروع کړي چې ډیپلوماتیک تعامل ورسره شروع کړي. دوی باندې یو څه فشارونه ول. اما په اوسني لحاظ کې دوی خپل هم لیواله دي. محمد بن سلمان دا د ټرمپ د زوم جارج کاشنر نږدې ملګری دی. په همدې ډول باندې د بنیامین نتنیاهو چې تللی دی اوس د اسرائیلو صدر اعظم د دوی نږدې ملګری دی. په اسرائیلو کې د لویو یهودي شرکتونو چې هغه اقتصادي شرکتونه دي د هغوی د مشرانو سره نږدې اړیکې لري. نو محمد بن سلمان په کل کې د اسرائیلو سره ښه اړیکې پالونکی دی. خو اما شاوخوا د سعودي ټولنه د پلار او په واک کې ځینې نورې کړۍ دي چې هغوی له دغه څه څخه ډارېږي چې سعودي ټولنه یوه دیني ټولنه داسې نه چې انفجار وکړي او بیا به یې مهارول سخته خبره وي. نو په دې خاطر باندې دوی هم داسې زړه نه ښه کوي. نو سعودي عربستان په نړیواله سطحه باندې دا مجبور دی چې نوي ملګري ځان ته پیدا کړي. په دغه معامله کې خو ورسره روسیه یې تر څنګ ولاړه ده چې د تیلو په تولید کې په همدې ډول باندې غواړي چې هغه حساسیتونه چې هغه جګړه چې دوی د ایران سره پیل کړې ده د دې ته نور د پای ټکی کېږي. جواد صاحب لکه څنګه مخکې تاسو اشاره وکړه اسرائیل مطلب دا چې یو ستر ځواک د نړۍ دوی سره ملګری دی. آیا سعودي عربستان هم کوشش نه کوي چې یو ستر ځواک ځان سره متحد کړي؟ بلې دا خو په هڅه کې دی. سیمه اول پایل کې عمل ته په منځني ختیځ کې سیمه ییز لوبغاړو ته دوی قوي اړتیا لري. په منځني ختیځ کې ډېر دي خو مهم دوه چې دي پکې یو ایران دی بل اسرائیل دی. متحده عرب امارات اسرائیلو ته ورګرځېدلی دی. سعودي عربستان هڅه کوي چې له ایران سره په توافق هغه ستونزې چې د دوی ترمنځ په جګړه کې رامنځته شوي دي دا راکمې کړي، هغه خپل مشکلات ورسره راکم کړي. دا اوس هم دمګړی په بغداد کې د هغوی ترمنځ خبرې روانې دي. دا په دې خاطر چې دوی
په نړیواله کچه او سیمه ییز لوبغاړو کې یو څه ته پناه ویسي او دلته یو ځان ته خپل پیاوړي ملګري پیدا کړي. اگر که د ایران سره د دوی اړیکې عادي کېدل دا د ډېرو کلونو وخت دی، ډېر کار غواړي ځکه چې د دوی ترمنځ په اړیکو په خرابتیا باندې ډېر کار شوی دی. ډېره مننه جواد صاحب محترم، د خپرونې وخت هم راسره کم. اخرنۍ پوښتنې په توګه له تاسو پوښتنه شو لکه څنګه چې د اپيک هیوادونو دغه یو ائتلاف جوړ دی د یو څو هیوادونو ترمنځ د تیلو، دغه ائتلاف څومره ړنګېدو ته نږدې شوی دی؟ که چېرته دغسې جنجالونه ورځ تر بلې زیاتېږي، اوس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي، ورپسې کېدای شي د نورو ملکونو شي، دغه ائتلاف څومره په ړنګېدو دی؟ او بلې فکر نه کوم که دغه ائتلاف دې ړنګ شي، دغه خو امکان داسې ډېر نه لیدل کېږي ځکه دغه نور ځواکمن هیوادونه چې دي د سعودي ورته نږدې شوی خو به وي او البته کېږي، امکان دې ولري ځکه هر ائتلاف ړنګېدونکی دی. خو زه دلته د یو بل ائتلاف اړوند خبره کول غواړم. اصلا د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو ترمنځ یو ائتلاف دی چې هغوی په اسلامي نړۍ کې بالخصوص په عربي نړۍ کې د ځپلو یوه ډېره توده جګړه پیل کړې وه. دغه ائتلاف اوس په ړنګېدو دی. سعودي عربستان هغه څلور لارې ته رسېدلی دی چې اوس یې ګټې بیل طرف ته ځي. امارات هغه څلور لارې ته رسېدلی دي چې اوس د هغوی ګټې له هغه ځای څخه جلا کېږي، د دوی لارې سره جلا کېږي. مصر خو موده وړاندې د هغه ځای ته رسېدلی و چې ګټې یې ترې جلا کېدلې. مصر موده وړاندې د متحده عرب امارات او د سعودي عربستان لاره پرېښې وه. اما اوس دغه دوه پیاوړي هیوادونه چې په عربي نړۍ کې په اسلامي نړۍ کې د دوی رول ډېر څرګند، ډېر بارز او ډېر مهم دی. د دوی ائتلاف هم ړنګېدا ته نږدې دی او قریبا زر به وګورئ چې دغه ائتلاف هم ړنګېږي. د دوی د ائتلاف ړنګېدل په کل کې په عربي نړۍ کې د شته اسلام پالو حرکتونو لپاره یو ښه زیری کېدلی شي ځکه دوی لکه مثلا اخوان المسلمین، مصر کې اخوان المسلمین، په یمن کې حزب الاصلاح چې دا خپله د اخوان المسلمین سره تړاو لري. په همدې ډول نور هغه اسلام پال حرکتونه چې په سوله ییزه مبارزه باندې باور لري د دوی لپاره ښه زیری کېدلی شي ځکه همدوی وو چې دوی ډېر کامل کلک وټکول. نو دغه ائتلاف د ړنګېدا پر طرف روان دی او تر ډېره بریده هغه د په اصطلاح خلک چې وایي چې هغه درځونه پکې ښکاره کېدو باندې دي او هغه ړنګېدو ته ورنږدې. مننه، ډېره مننه جواد صاحب محترم چې راغلی درنو اورېدونکو ته په دغه باره کې او د دغه موضوع تر چته لاندې معلومات ورکړل. نو زموږ نننۍ خپرونه هم درنو اورېدونکو په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې موږ په خپرونه کې حاضرېږو تاسو ټول په پاک الله سپارو. تر بیا ښې چارې.